بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. استاد دلبرګل سرواري یم. نن ورځ د نهم ټولګي ریاضي د نهم ټولګي ریاضي که تېره ورځ مو هم یوه قضیه لیکلې وه چې د قضیه مو ثبوت کړې نه وه. نن ورځ همغه قضیه ثبوت کوو. تېره ورځ مو هم قضیه لیکلې وه چې په هره دایره کې مساوي وترونه د دایرې له مرکز څخه مساوي فاصله یعنې وټن لري. که چېرته هره یوه دایره وي، وتر مو هم پېژندلی و چې هغه خط چې د دایرې د محیط دوه نقطې سره وصل کوي وتر بلل کېږي. نو دا د یو د ای بي وتر دی، بل مثال د سی ډي وتر دی. نو اوس داسې قضیه که ثبوت کوو که چېرته په هره دایره کې مساوي وترونه ولرو، نو دغه وترونه د مرکز څخه مساوي فاصله لري. زه اول شکل ترسیموم. دوه وترونه به نظر کې نیسم، یعنې قضیه که مو مخته ویلي دي که چېرته په یوه دایره کې دوه وترونه مساوي وي نو د هغوی د مرکز څخه مساوي فاصلې لري. نو یو دا وتر دی، نمونه مې په سی د کتاب مطابق وځم پی کیو وتر دی او بل دی آر ایس وتر دی. یعنې په قضیه که مونږ دا لیکو چې پی کیو وتر دا مساوي دی د آر ایس وتر سره یا د آر ایس خط سره. نو اوس دا ثبوت کوو د دایرې دا مرکز دی. دا ثبوت کوو چې د مرکز نه هره فاصله پیوا زاویه یعنې که قایمه زاویه دفتر به قایمه زاویه دا فاصله د دغې فاصلې سره مساوي کېږي. که د 10 درجې په زاویه په د خط نه موږ تاسو یوه فاصله رسم کوو یا یو خط رسم کوو او دلته هم د 10 درجې په اندازه یو خط رسم کوو، نو دغه فاصله به د دغې فاصلې سره مساوي. یعنې زه یو خط رسموم، زاویه باید معلومه وي 10 درجې شوه. دلته مو ډېر خطونه رسم کړو، بالاخره کوم خط چې د 10 درجې په اندازه رسم کوم نو دغه فاصله باید کوم فاصلې سره مساوي شي؟ د دغې فاصلې سره مساوي شي. نن موږ دا ثبوت کوو چې آیا د دایرې د مرکز څخه په وتر نه فاصله مساوي کېږي او که مساوي کېږي نه. د ثبوت دپاره اول او نقطه د آر سره وصل کوو، بیا او نقطه د پی سره وصل کوو. او نقطه مو هم د آر سره وصل کړه او هم مو د پی سره وصل کړه. د او نقطې نه په پی کیو نه هم عمود رسموو او د او نقطې نه په آر اس نه هم عمود رسموو. دونه نه مو هم عمودونه رسم کړل. که چېرته دې ته نوم ورکومه ام، دې ته نوم ورکومه ان، یعنې د او ان عمود او د او ام عمود. ارسم اویز دوه مثلثینه شوه، د او ام پی مثلث، د او آر او ان مثلث. دلته لیکم چې د او ان آر مثلث، او ان آر مثلث او پی ام او مثلث. دا دوه مثلثه کې مونږ تاسو معرفي کوو یا تعریفوو چې دا دوه مثلثونه په خپل منځ کې کومه رابطه لري، آیا دوی د مساوات رابطه لري او که نه لري. ارسم اول په دا دوه مثلثه کې د او آر او او پی دا هم څرګنده دي، شواګانې دي، دا د دایرې شواګانې دي. نو د مونږ مخته ویلي وو چې په دایره کې شواګانې سره مساوي، یا داسې مو هم ویلي وو چې د مرکز څخه محیط ته مساوي فاصله لري. که دا فاصله په هره نقطه کې وخوري دغه سره مساوي ده. نو زه لیکم چې د او پی فاصله دا مساوي ده د او آر فاصله سره. ولې؟ ځکه چې شواګانې دي.
یو خاصیت یو زوله که مساوي شو دا زوله د دغه زوله سره مساوي شو. دویم خاصیت لیکو دا ام زاویه محتمل چې کلم چې ترسیمات کول ومل چې د او نقطه نه په پی کیو نه هم یو عمود رسمو او د او نقطه نه هم په ار اس نه هم عمود رسمو چې یو عمود تمو ام ویلا او بل عمود تکتونه تمو ان ویلا. نو د او ام خپل بدن عمود ده کله چې عمود شونه ان زاویه څو درجه شو 90 درجه. نو ذالکم چې ان زاویه مساوي دو د ان زاویه سره ځکه چې دواړه څو درجه دي 90 درجه دی. دریم حالت کې مخته هم تیره قضیه یلی و کله چې کدا د مرکز نه تیر د یو کوتر فرض کې مخته هم یلی کله چې کوتر په وتر باندې عمود وي نو دا وتر په سه برخه وشي په دوه برخه وشي یعنی په دوه مساوي برخه وشي. نو ځکه چې پی کیو وتر قضیه که میلی دا مساوی دی د آر کیو وتر سره. کله چې دا خپل منځ کې مساوي دي نو زه اطراف په دوه ویشم د مساوات موږ تاسو خاصیتونه یلی و که چېرته مساوات په یو عدد کې ضرب شي یا په یو عدد تقسیم شي یا د مساوات دواړو طرفونو نه یو عدد تفریق شي یا یو عدد ورسره جمع شي په مساواتو کې کوم فرق نه راځي. نو زه د ثبوت په خاطر دغه مساوات په څو تقسیموم؟ په دوی تقسیموم. لیکم چې پی کیو خط تقسیم په دوه مساوي کیږي د آر کیو د آر اس خط پر دو. کله چې پی کیو خط هم په دوه برخو وشي نو مخته هم یلیو چې د او ام یو متفده مخته هم په تیره قضیه کې یلیو کله چې یو کوتر یو وتر نه عمود وي نو وتر په سه برخه شي په دوه برخه شي یعنی د پی ام برخه د کوم برخه سره مساوي کیږي د ام کیو برخه سره. نو دغه کله چې دا په دوه برخه وشم کدا برخه لیکه فرق نشته کنه موږ تاسو مطلوب دا برخه ده. نو ځکه چې پی کیو کله چې په دوه برخه وشي یو برخه دا کیږي یو برخه دا کیږي یو برخه ځکه چې د پی ام سره مساوي کیږي د هڅه آر اس چې په دوه برخو ویشه هم مساوي کیږي د آر ان سره. پی ام پی کیو چې په دوه ویشه ام پی سره دا مساوي کیږي آر اس چې په دوه برخو ویشه دا مساوي کیږي د آر ان سره. اوس درې رابطه شوه. یو رابطه دغه شوه دویمه رابطه دریمه رابطه. نو په دوه مثلثونو کې مو هم درې رابطه لوستل وړه چې دا زوله د دې زوله سره مساوي ده ځکه چې خپل منځ کې دا شواګانې دي او دا زوله یې د دې زوله سره مساوي شو ځکه چې دا زوله یې د دې زوله سره ثبوت کوو نو دا زاویه هم د دې زاویه سره مساوي شو ځکه چې دا 90 درجه ده او دا هم 90 درجه ده. ار ان فاصله هم د چی سره مساوي شو د پی ام سره مساوي شو ځکه چې دا هم که په دوه برخه ویشه دا فاصله لوستل چې دا هم که په دوه ویشه دا لوستل سي نو مخته مساوات لوستل وړي چې فی کیو مساوي د ار اس دی کله چې دا هم په دوه تقسیم کې بیا خپل منځ کې بیا سره مساوي دي. نو اوس آیا د او ام فاصله مساوي د او ان سره دا او کنه دغه ثبوت کوو. نو د دغه ثبوت لپاره مخته مهمه یو کچته په دوه مثلثونو کې یو زاویه او دوه زوله سره مساوي شوه نو موږ یې چې دا مثلثونه په خپل منځ کې انطباق مانونکي دي یعنی په خپل منځ کې سره مساوي دي. اوس په دوه مثلثونو کې دا زاویه دا زوله د دې زوله سره مساوي ده او دا زاویه د دې زاویه سره مساوي ده او دا زوله یې د دې زوله سره مساوي شو. کله چې په دوه مثلثونو کې دوه زوله او د دې یو زاویه سره مساوي شو نو موږ یې چې دا مثلثونه په خپل منځ کې انطباق مانونکي دي یعنی په خپل منځ کې سره مساوي دي. نو ځکه چې د پی ام او مثلث پی ام او مثلث دا مساوي دی د آر او ان مثلث د آر او ان مثلث
کله چې په خپل منځ سره مساوي شو نو ثبوت شوه چې د ام او فاصله مساوي کیږي د او ان فاصله سره. یعنی کله چې مثلثین مساوي شو نو دا زاویه هم دغه سره مساوي کیږي، دا زاویه هم دغه سره مساوي کیږي، دا زاویه دغه زاویه سره مساوي کیږي، دا زاویه دغه زاویه سره مساوي کیږي، دا زاویه دغه زاویه سره مساوي کیږي. نو دا زاویه هم کوم زاویه سره مساوي کیږي؟ د دې زاویه سره. نو ثبوت شو چې د ام او زاویه مساوي کیږي د او ان زاویه سره. یعنی که د مرکز نه په مساوي وترونو باندې موږ هر رقم د خط رسم کو نه فاصله چې سم مساوي ده په خپل منځونو کې هم د دغه وتر ترمنځ فاصله هم د دغه وتر ترمنځ فاصله په خپل منځونو کې سره مساوي دي. بول عنوان لیکو. د دایره د شعاع خواص. د دایره د شعاع خواص. په یوه دایره کې مو شعاع پېژندلې وه چې شعاع هغه مستقیم خط دی چې مرکز د دایره محیط سره وصل کوي. زه یوه دایره رسموم. شعاع خط چې مرکز د دایره محیط سره، دا هم شعاع ده، دا هم شعاع ده، دا هم شعاع ده، دا هم شعاع ده، دا هم شعاع ده. یعنی شعاع یو خاصیت لري چې همیشه د پوره د ماماس په ټکي کې د ماماس په خط نه په دایره کې عمود وي. نو زه هم دا قضیه که ثبوت کوو چې څنګه دا عمود ده او که عمود نه ده، دې خواص څنګه دي. قضیه لیکو. د دایره شعاع د تماس په ټکي کې یا د تماس په نقطه کې په ماماس په ټکي کې په ماماس عمود وی یا ده. د دایره شعاع د تماس په ټکي کې په ماماس عمود ده یا وی. یوه دایره په نظر کې نیسم. د یوه د او ار دایره ده. یو ماماس په نظر کې نیسم. دې ته د دلتا مستقیم ماماس یایم. مختلف فاصله وخورم. مستقیم خط نه یوه د A نقطه، بله د B نقطه او دا د T نقطه، C نقطه، دا د D نقطه. A نقطه ټولو نقطې A B T C او D دا ټولو نقطې د او ماده د دایره مرکز یعنی د او سره وصل کوم. کله چې وصل کړې نو د خطکش په اندازه راخلو یا د سترګې نظر موږ هم وینو چې د او ای فاصله او ای فاصله دغه لویه ده. د او بیان دا فاصله لویه ده، د دغه فاصله نه او دا فاصله لویه ده، د دغه فاصله او ای فاصله دا لویه ده د او بی فاصله څخه، دا هم لویه ده د او ټي فاصله څخه. په همدا ډول لیکو چې د او ډي فاصله
دا هم لویه ده د او سی فاصله نه دا هم لویه ده د او ټي فاصله. په دواړو رابطه کې کومه فاصله کوچنۍ ده؟ د او ټي فاصله کوچنۍ ده. نو پوهیږو چې تر ټولو کوچنۍ فاصله چې د دلتا مستقیم سره لري هغه د او ټي فاصله ده. نو مونږ ویلی شو چې همیشه د پوره کله چې یو مستقیم خط د یوې دایرې سره د مماس په حالت کې موجود وي نو د هغه تر ټولو کمه فاصله د هغوی ترمنځ عمودي فاصله یعنې د او ټي نه بله کوچنۍ فاصله نشته. کله چې دا فاصله تر ټولو کوچنۍ ده نو مونږ ویلی شو چې د او ټي د دلتا مستقیم سره څرنګه د حالت کې لري قرار لري د عمود په حالت کې. نو ذلیکه چې د او ټي فاصله د عمودو په دلتا مستقیم خط باندې. یو مثال بل هم لکه د دایرې شعاع په خواصو کې. مثال په لاندې شکل کې د دلتا مستقیمه کرخه د ا په ټکي کې د سی او آر په دایره باندې مماس ده. کچېرې د ا او بی زاویه مساوی 70 درجه وی نو د ایکس زاویه پیدا کړئ. نو د ایکس زاویه پیدا کړئ. نو مثال په شکل پورې وتړلی شو. اول یې باید موږ تاسو شکل ترسیم کړو. نو یوه د سی او ار دایره دو شعاع یې ار دو. نو یوه د دلتا مستقیمه کرخه دو محتمل چې دلتا مستقیمه کرخه د ا په ټکي کې په سی او ار دایرانې دا د ا نقطه دو په سی او ار دایرانې باندې مماس دی. که چیرې د ا او بی زاویه د نقطې ته زه بي ویمه دا هم دی او سه وصل کمه دې سه وصل کمه. نو د ا او بی زاویه او دلته لیکم د ا او بی زاویه څو درجې وي؟ 80 درجې وي. که دې زاویې ته زه ایکس زاویه وایمه نو د ایکس زاویه پیدا کړئ. زه لیکم چې ا او بی زاویه مساوي کېږي 80 درجې. نو د ایکس زاویه یې پیدا کړئ. نو مخته هم تېره قضیه کوم ویل چې همیشه د پوره کله چې یوه دلتا مستقیمه کرخه د دایرې سره د مماس په حالت کې وي نو دا د شعاع خواصو چې شعاع همیشه د پوره د دلتا مستقیمه کرخه نه عمود وي. نو شعاع په دلتا مستقیمه کرخه نه عمود. نو زه درته نوم ورکوم دلته یم چې وای زاویه. نو زه لیکم کله چې د ا بي او مثلث ته ا بي او مثلث کې د هر مثلث د داخلي زاویې مجموعه 180 درجې ده. نو زه لیکم چې او زاویه
جمع x زاویه جمع y زاویه داخلی زاویه مجموعه څو درجه ده 180 درجه مساوی 180 درجه او زاویه رو کلی ده څو درجه ده 80 درجه لیکم چې 80 درجه جمع x زاویه معلومه ده خپل x لیکم جمع y زاویه هم څو درجه ده 90 درجه ولې 90 درجه ده ځکه چې تیره قضیه کې مهم دا ثبوت کړله چې کله چې دلته مستقیمه کرښه چې د دایره سره مماس وي نو شعاع همیشه د فعل د تماس په ټکي کې په هغه مستقیمه کرښه باندې عمود وي نو دا کله چې عمود 600 درجه ده 90 درجه مساوي کیږي په 180 درجه صحیح دی سره جمع کوم x زاویه جمع 0 جمع 0 0 نه جمع شپږ 15 115 درجه مساوي کیږي په 180 درجه سره x زاویه مساوي کیږي یا اطراف له 150 منفي کوم 150 منفي 150 مساوي کیږي 180 درجه منفي 150 درجه مخته مهمه چې په مساواتو کې فرق نه راځي نو x زاویه 150 نه چې 150 لور شي 0 180 0 نه 0 لور شي 0 او ته نه 15 لور شي 3 یو نه یو لور شي 0 نو x څو درجه شوله x مساوي کیږي په 10 درجه سره دا د نن ورځ درس د شعاع خواص دا هم خلاص شو یو بل درس چې اله صرف محیطي زاویه طریقه وو نور هم وخت را دی زاویه مدري حالتونه ښودلي وو مرکزي زاویه محیطي زاویه مماسی زاویه اوس محیطي زاویه تعریف کوو مرکزي زاویه خلاص شو محیطي زاویه هغه زاویه چې راس یې د دایره پر محیط او زول یې د دایره وترونه یا او زول د دایره دوا وترونه وي محیطي زاویه بلل کیږي محیطي زاویه بلل کیږي لکه د A O B محیطي زاویه یا د الفا محیطي زاویه هر محیطي زاویه محیطي زاویه مقابل قوس نیمایه سره مساوی ده په درې حالتونو کې رسمولی شو A O A B C زاویه
یعنی محیطي زاویه هغه زاویه ده چې راس یې د دایرې په محیط نه او زلو یې دایرې دوه وتر دا هم یو وتر ده دا هم یو وتر ده وتر یا قطر هم د وتر یو خاص حالت ده یا دواړه وترونه A B چې په دې حالت کې هم محیطي زاویه مونږ شو یا دریم حالت یې هم په دې ډول د دایرې مرکز A B C محیطي زاویه د A B C محیطي زاویه ده او د A B C دا هم محیطي زاویه ده او د A B C دا هم محیطي زاویه ده د نن ورځ درس مو همدومره بحث و ان شاء الله راتلونکی درس مو د محیطي زاویه په باره کې مثالونه وي هغه نه به هم کار کوو ښه ورځ او ښه شپه ولرئ والسلام